د اردوغان په اړه لس ترخه حقایق چې پټ پاتې دي. سلامونه لیدونکو، د حقیقتونو ډکه ویډیو د نو تر پایه یې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ په خاص ډول د اسلامي هیوادونو له هغو مشرانو څخه دی چې هم یې د پلویانو او هم یې د مخالفینو شمیر لوړ دی. له دې کبله ډیر وخت دی د ژبو په سر وي او خلک یې ستاینه او غندنه کوي. اردوغان چې په لوړ غږ غږیږي ځینې وخت په تاوتریخوالي ټینګار کوي او ورسره د ترکیې پر خپلواکۍ او د نورو لخوا یې پر زیات احترام تاکید لري. دلته به یې په اړه لس ترخه او پټ واقعیتونه برسېره شي. دا په دې معنا نه ده چې هغه کوم منفي شخصیت دی. هغه د ستاینې وړ ډیر ټکي هم لري، خو دلته یې منفي ټکو ته اشاره شوې. لومړی، ښایي د ترکیې دایمي دیکتاتور شي. اردوغان د واک په انحصار هم زیات تورن شوی. د څه موده مخکې په اساسي قانون کې پراخ بدلونونه راوستل او ورسره د ولسمشر د واک موده واکونو او نورو امتیازاتو ته زیاته کړه. د ده ترڅنګ یې د خپلې کورنۍ غړي په مهمو بستونو مقرر کړل چې ورباندې د واک د انحصار او دیکتاتورۍ تورونه ولګېدل. اردوغان دغه تورونه رد کړي. دوم، د بیان د ازادۍ خلاف دی. اردوغان په ځلونو تورن شوی چې د بیان ازادي او نور مدني حقونه نه مراعاتوي. د له هغو سیاستوالو دی چې بیا د خپلو سیاسي مخالفینو په ځپلو، بندي کولو او سانسورولو تورنیږي. هغه ظاهرا دا تور ردوي، خو دغه تور نسبت نورو ته جدي ځکه دی چې پر ده ګڼ تور لګونکي خبریالان یې بندیان او محاکمه کړي دي. دریم، د عثماني امپراتورۍ د تکرار نیت لري. ترکیه ځان د عثماني امپراتورۍ وارث ګڼي او اردوغان تورن دی چې د هماغې امپراتورۍ د تکرار خوبونه ویني. د منتقدینو په وینا په نورو هیوادونو کې د ترکیې لاسوهنه او نور داسې کارونه چې د یو ملي دولت له شان سره نه ښایي، دا څرګندونې چې اردوغان د امپراتورۍ خوبونه ویني، د په مشخص ډول دا خبره رد یا تایید کړې نه ده. خو ډیر ځله یې د ترکیې د ویاړونو په ډله کې د عثماني امپراتورۍ د وراثت خبره کړې ده. څلورم، ترکي کردان ترخه ورځ نه لري. اردوغان په دې تور بیا تورن شوی چې ترکیه کې میشت کردان سخت ځپي او د ژوند زیات حقونه یې ورڅخه ترلولي دي. خو اردوغان دا تور هم نه دی منلی او ویلي دي چې دا یې پر ضد د مخالفینو تبلیغات دي. پنځم، د اټومي وسلو سخت شوقي دی. اردوغان د اټومي وسلو په سخت شوق لرلو هم تورن دی. منتقدین یې وایي که اردوغان زیاتې اټومي وسلې ولري او ضرورت یې پیښ شي، د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره حتما کار ورڅخه اخلي. دوی اردوغان سخت دریځ او متشدد سیاستوال ګڼي، خو اردوغان دا تور هم رد کړی دی. شپږم، د 2014 کودتا یې خپله سنبال کړې وه. اردوغان په دې هم تورن دی چې په 2014 کال کې د ترکیې ناکامه کودتا خپله په دې خاطر پلان کړې وه چې ځان ورسره ځواکمن او خپل مخالفین کمزوري وښایي. ترکي ولسمشر د هغې کودتا پړه پر فتح الله ګولن واچوله. دغه ظاهرا پلان شوې کودتا زر ناکامه شوه او لکونه خلک د اردوغان په ملاتړ سړکونو ته ووتل. منتقدین یې وایي دا د اردوغان خپل پلان و، خپل زور یې ورسره څرګنداوه. اووم، د کردانو له ضده یې سوریې ځواکونه پاللي. اردوغان په دې هم تورن دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه یې یوازې په دې خاطر پاللي او ملاتړ یې ورڅخه کړی چې دغه ځواکونه هم د کردانو خلاف او ځپونکي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د اردوغان دغه ملاتړ د بشري حقونو ضد عمل ګڼلی او ویلي دي چې نه باید په لویو سیاسي مسایلو کې بشري حقونه له پامه وغورځوي او عقده‌يي چلند وکړي. اتم، ګولن په زوره ترکیې ته بیایي. اردوغان په دې هم تورن دی چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشت خپل سیاسي مخالف فتح الله ګولن په زوره غواړي ترکیې ته بوزي. دغه ترکي ولس له اردوغان ضد څیره وخت په وخت اردوغان نقدوي او ترکیه د ده له لاسه برباده ګڼي. خو اردوغان دی په ترهګرۍ تورنوي او له هرې لارې هڅه کوي چې ترکیې ته یې ور وګرځوي او مجازات یې کړي. نهم، پلویان یې امریکا کې بریدونه کړي. پر اردوغان یو بل تور دا دی چې اکثره د ده پلویان په امریکا متحده ایالتونو کې یو شمیر بریدونه ترسره کړي دي. اردوغان بیا رد کړی چې ګواکې د ده به په دغو بریدونو کې لاس نه وي. شنونکي بیا وایي چې په امریکا کې بریدونه اکثره د مسلمانو سخت دریځو لخوا کیږي. دوی دې ته په کتو سره چې اردوغان هم یو سخت دریځی مسلمان مشر یادوي،
وایي سخت دریځ خامخا د یو سخت دریځ رهبر پلویان راخیږي. او لسم هم دا چې د کردانو خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال ادعا. اردوغان د خپلو مخالفینو لخوا تورن دی چې د کردانو خلاف یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. کردان د ترکیې په یو شمیر سیمو کې هم موجود دي، خو له ترکیې څخه د جلا هیواد پر جوړېدو ټینګار کوي. دغه ترکي اقلیت اردوغان او حکومت یې د دوی د حقونو په نقضولو تورنوي، خو اردوغان دوی تور ردوي. اردوغان بیا کردان یا ترهګر ګڼي او وایي د ځپلو لپاره یې نورو امکاناتو نه استفاده کړې او کوي.